د ګلبدین حکمتیار زوی وایي پلار مې د ټولو بدبختیو مسؤل دی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی جمال الدین حکمتیار په تازه څرګندونو کې په خپل پلار سخت نیوکې کړې او نوموړی د ګوند دننه د ټولو ناخوالو مسؤل بللی دی. جمال الدین حکمتیار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د دې پر ځای چې حزب اسلامي د ټولو شریک ګوند وای، اوس د ګلبدین حکمتیار په شخصي ګوند بدل شوی دی او ټولې پریکړې هغه د جمال الدین په وینا د تنظیم ټول امکانات د پلار په سیب کې پراته دي او هیڅوک له د امکاناتو خبر نه دي. د امکاناتو د مصرف صلاحیت، د شمیر معلومات، ملکیت او ساتنه یې صرف د حکمتیار په واک کې ده او له نوموړي څخه هیڅوک د امکاناتو د طلب او مصرف د پوښتنې صلاحیت او حق نه لري. جمال الدین همدارا زیاتوي د جنگ او سولې پریکړې د ائتلاف او اختلاف پالیسیانې د ولسمشریزو انتخاباتو د نمایندګۍ پریکړه د ضد او نقیزو اعلامیو خپرول او ډیرو نورو کارونو واګي د پلار په لاس کې دي او اجرایه او مرکزی شورا پکې مداخله حق نه لري. نوموړی وایي حزب اسلامي د شعارونو برعکس کړنې کوي. مدیریت یې اصولي نه بلکې ګډوډ دی او د هیڅ چا مشورو، خبرو او غوښتنو ته ارزښت نه ورکول کیږي. جمال الدین حکمتیار په حزب اسلامي کې د فساد او اختلاس خبره هم را برسېره کوي. هغه لیکي د تنظیم د شهیدانو له کورنیو سره هیڅ مرسته نه ده شوې او حتی د تداوی مصرف نه دی ورکړل شوی، خو بل ځای د ګوند دننه په میلیونونو ډالرو اختلاس شوی دی. نوموړی همداراز په خپل پلار تور پورې کوي چې پاکستان ته د سیاسي تکیې په حیث لومړیتوب ورکوي او دا کار د منلو نه دی. د جمال الدین په وینا پلار د ولسي تنظیم په نوم شخصي تنظیم رهبري کوي او د ډیرو سادهګانو له قیمتي وخت او انرژي څخه د اسلام په نوم غیر مشروع ګټه پورته کوي. جمال الدین وایي ګلبدین حکمتیار ته د پلار په حیث احترام لري، خو نوموړی د حزب اسلامي د امیر او رهبر په حیث نه مني او نه له هغه سره د قدرت د مبارزې او مدام العمر رهبري لپاره ملګرتیا کوي. جمال الدین زیاتوي یو وخت ساده و چې له ګلبدین څخه یې ځان، اولاد او دنیا قربانوله، خو د واقعیتونو له خبرېدو وروسته له خپل پلار ګلبدین څخه لاره بیله کړه. ویل کېږي چې جمال الدین حکمتیار ځکه له پلار څخه خفه شوی چې ډېر ارزښت نه ورکوي او ګلبدین حکمتیار خپل نازولی حبیب رحمان ګڼي چې د خپل ځای ناستې په توګه یې هر ځای ته مخته کوي او ډیر وخت ورکوي. د میرني ورور حبیب رحمان نازول خی د دې سبب شوی وي چې جمال الدین په غوسه شي او په سیاسي میدان کې له خپل پلار څخه بایکاټ وکړي. په هر حال تاسو د جمال الدین حکمتیار په هکله څه نظر لرئ؟ تاسو په نظر د هغه او د پلار ترمنځ به د اختلاف ټکی کوم وي؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.